راشه ورونو تعهد وکړو چې د داسې چا ملګرتیا او ملاتړ به کوو چې هغه د هغه په ملګرتیا باندې زموږ رب فقط د ایمان په حکم باید فیصله وکړو چې د چا ملګرتیا وکړو، څوک د ملګرتیا او تایید او حمایت وړ دی. خدای ورباندې راضي کېږي. قضاوت خلکو ته همدا ووایي، کونړ وروسته وایي چې د مؤمن حمایت، د مجاهد ملګرتیا، د خاین څنګ ته مه ودرېږئ، د وطن پلورونکي حمایت مه کوئ، د دین او د اسلام او د وطن د دښمن ملګرتیا او حمایت مه کوئ.